رسول الله مبارک فرمایي یو سړی د خولې نه یو ټکی وباسي او دې لا یلقي لها بالا، داسې خبره وکړي چې دې ولاړو توجه نه ورکوي، پوټې ورته ګوري او دونه خطرناکه چې په دوزخ کې به 80 کاله په دې پوټې نه خبره دې غوټې خوري او دوزخ نه دلته به هم سره ګوري، پرېږدي به دې نه خو موقع نه درکوي. بیا لګیا یې اوس یاره جي اوس څه وکړمه، یاره جي بس هغه په غم اخته یم، هلته کې زوی دی، هلته ښځه ده، هلته کور دی، هلته پیسه ګټم برکت نشته، هلته مقدمه ده، هلته اسپتال دی، هلته زوی ناجوړه. دا خدای ظلم په چا نه کوي، دا تا مخکې مستی کړي دي، اوس خدای رانیولي کړي دي مستی دي. هر څه کوې وروڼو، خو الله ته سر به سجود، مستی به نه کوو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، خنداګانې به دین پورې نه کوو، شریعت پورې، مولا پورې، طالب پورې، جماعت پورې، ګیرې پورې، پټکي پورې، تبلیغ پورې.